ستا د کوڅې خاورې په سر بادوم په ما څه چل هر مازدیګر کیږي. قدرمنو، دا وخت زه د خوشحال خان خټک لیلیې وړاندې ولاړ یم. پېښور پوهنتون دی او شاته رانه علامه اقبال هاسټل ښکاري. زه یو څو خواږه یادونه په داسې حال کې د ټولو پوهنتون د ملګرو ځوانانو او پیغلو سره شریکول غواړم چې په دې کوڅو کې به څنګه ژوند و ښکلا به وه او دې سره زموږ کم یادونه تړلي دي. ما سره راځئ. قدرمنو، د مدینه مارکیټ یا د ایتنز د کوڅو دا هغه جومات دی چې د هرې جمعې په ورځ به موږ ټول سټوډنټس دلته راتلو او دلته به موږ مونځ کوو. د دې تر څنګه که تاسو راشئ، دا ونې او د دې دنده نارنجان د دې خوشبویانې اوس هم زموږ په زړه او ذهن کې ګرځي. داسې به موږ رالو، یو دومره ګڼه به وه چې دلته به خلکو خپه نشوه ایښودی. دا هغه توتان دي چې د دې سره زموږ یو خپل اټیچمنټ دی. د دې لاندې به یو ګاډۍ والا ولاړو او دلته به یې د الوګانو چپس خرڅول او داسې چپس به چې په یوه دانه به د سړي تر نشنل بانک مخکې راځي د پوسټ مال نه، هم په دې لاره هغې پورې به پې کار کېده. دا توت تک تورم دی او ده کې یو خپل انرژي، یو خپل خوند دی. توتان پاخه شو، خارو مړه شوه، ما به سنډل دی به خوړل مشغول به ونه. اوس توت شته دی، پوخ هم دی، خو دلته خلک نشته دی. هارونزیب زموږ یو ډېر تکړه ملګری او یونیورسټي انټرنیشنل پی سی او، دا د هغه هټۍ ده. دلته به دا ځوان ناست و او دې خلکو ته به په لوی مقدار باندې ایزیلوډونه کول. دا زموږ د چترال یو ملګری و او دا د هغه د ایزیلوډ د سټیشنري او دغه نور څیزونه میزونه به و، دا د هغه دوکان دی. دا زموږ یونیورسټي بکرۍ والا دی. دا ډېر خوږ یار و، د سره به مو کله کله سندره غبرګه کړه. ده به د اردو د کمارسانو ډېر ښه پیروډي کوله. داسې چې بیا دې خوا راشئ، نیاز سوپر سټور، دلته مو هم د شاه رحمان سره بلها یادونه دي او د دې دوکان په منګه ډېر احسانات دي د خوراک په مد کې. فرش جوس له به راځو او د حاجي صاحب او بیا ملایکه زموږ کتې پتې بچوړی او د حاجي صاحب لور وه، یوه ماشومه وه، هغې به دلته منیجري هم کوله کله چې به د سکول نه فارغه شوه. حاجي صاحب او خانګل دلته زموږ یو یار و، هغه به په موږ داسې جوس کول چې راشد به زما نه پټ پټ د دویم ګیلاس اډر هم ورکړی او ما ته به پته نه وه. دا زموږ د پېښور پوهنتون د ایتنز د کوڅو هغه حجام یا چاپ والا چې زمونږ څڼه سترګه دا ټول ویښته به د ښایسته کول. دلته به مونږ سټوډنټ چپل میکر، دلته به مو کله څپلۍ جوړې کړې او کله به مو بوټان پالش کړه. دا بیا زمونږ یو بل هیر ډریسر و. دلته به زمونږ فوټو سټیټ کارونه او زمونږ د سټوډنټ چې څومره باینډینګ پرنټینګ څومره سلسله وه هغه به په دې کوڅو کې کېده. او داسې چې پسې ځې نو دلته به بلها ملګري، یاران، دوستان، د بېلابېلو تنظیمونو سره تړون لرونکي ځوانان، دلته به علمي فکري مباحثې کېدې، دلته به باقاعده ډیبیټس کېده، دلته به خلک ناست و، یوه لویه ګڼه ګوڼه به وه. دا فاست فوډ والا د ده چومین، د ده برګر، د ده کافي، هغه اوس هم زما نه هېرېږي، د هغې خوند تر اوسه زموږ په خوله کې دی. دا فوټو سټیټ والا ملګری ده به دلته هاسټل چې به موږ کله رانیو یو افیډیویټ و، اقرارنامه، هغه به هم د موږ له راکوله او ډېره ارزانه به یې هم راکوله. یاره پته نشته دی دلته د دې سټوډنټ سره د دې خلکو خپل هم یوه مینه وه. دا پوه چې زموږ دا کار هم په سټوډنټس روان دی نو ډېر ښه رویه اخلاق. داسې به بیا رالو دلته او مکرم لاله، هی خدای خدای ژوندی لره چې هر ځای کې د مکرم لاله په دې رستورنټ کې موږ بلها خوراکونه خوړلي دي. او داسې دی خوا زموږ یو بل حاجي صاحب و، موږ به د ریډیو نه رالو او پوهنتون ته، نو هغه به وایي چې پروګرام مې اورېدلی دی، موږ به ورته وایي چې د تیتي نه سر و او په غوړو کې یوه لمبه وه. زموږ چې دغلته ډرای کلینر ملګری تاسو وینئ، یوازې دی هم دی. څنګه چل دی وروره؟ ته ښی ټیک ټاک؟ ته په دلته راځې اوس جوړې؟ کار ستاسو نه دی ولاړ؟ ښه، دا زمونږ یوازینی رور دی چې په دې پېښور پوهنتون کې دی، یک یوازې دی. دلته به یو ژوند و یوه ګڼه به. څنګه چل دی لاله؟ نو یوازې زړه دې خفه دی که نه؟
ښه دا ماشوم دې څه دی دا دې زوی دی نو څنګه یاره څه ډېر بېل انداز نه دی مخکې به یو جون و خلک سټوډنټان او اوس ته یک یوازې نو زړه دې څه وایي مړه دا راته لږ ووایه زړه دې خوشحاله نه دی که نه ای های وایي چې زړه مې ښه نه دی دا سترګې به دې پوه کړي لیونو سره دې ناچوي انګته او محبت مې مجبوري ده زه انسان یم ځان به څنګه خلاصومه له فطرته دا هغه بمبه ده چې موږ به کله دلته ډوډۍ خوړه نو د دې بمبې خدمات هم د چا نه پټ نه دي پکار دی به زمونږ د لاسونو په پاکوالي کې موږ سره لویه مرسته کوله او څنګه چې اوس خلک وایي چې د کووډ 19 د وجې نه لاس وینځئ نو دا بمبې د دې ټولو بمبو خدمات پکار ده چې موږ وستایو داسې به مخکې راځو هی 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 په دې کوڅو کې زمونږ بلها ناڅاپیانې بلها ټپې سندرې دلته به سټوډنټانو رونیو دا یو توت دی او داسې تور شوی دی دا ګورئ چې د ځان سره یې د روډ دا مخ هم تور کړی دی د ترکولو دا تور سړک او دا توت اوس داسې ډک پک پروت دی خو د انسان قیمت د دې نه اندازه لګي چې دا توت که ډک دی خو څوک یې د خوراک نشته دی نو په دې توت باندې خلک څه وکړي بیا هم ملګرو دلته راغلمه دلته به کټونه پراته وو تا به وایې که یو ډېر لوی کلتوري ځای دی دلته به چای سموسې او چاټ راتلو په 10 روپۍ باندې دلته موږ ډېر چاټونه خوړلي دي 10 روپۍ باندې ښه چاټ به او بیا دا چاټ زما خیال د 40 تر رسېدلی او سموسې به یې 3 کولې دې ځای کې به یو کړیچی پروت و او هغه ته چې به سموسه ورغړول او سموسې به داسې تیندکونه وخواړه ورو به پړسېده او تکه سره به وه دا غاړې او دا غوږ به یې داسې موږ وکرچو دې ځای باندې یو پیره یو دوه سړي روان شوي وو او جنګ یې کوو دلته مزدورانو نو ما او راشدو ته وویل چې د خدای مسلمانانو خدای خبر ستا فکر زما د فکر ضد ولې دی موږ خو دواړه د بارودو په ډیري ولاړو چې هلکه غریبي ده پښتون وطن کې جنګ ډز غوبل بارود تاسو په دې کې هم لګیا یې یو بل سره جنګ کوئ مړه یو بل سره مینه وکئ هغه ښه شو ایجوکیټ شو دلته تنور وی ای های وایي چې لیونی بیا تنور لمبه کو د ډوډۍ ټپې 15 کلي ته ځینه هغه تنور هم اوس نشته دی دلته به موږ هم فټوان ویسته مظفر زمونږ د پېښور پوهنتون چې کوم پروفیشنل فوټاګرافر دی شهر خالی خار خالی هر څه خالی نو دا ملګرو د پېښور پوهنتون زمونږ یاران دوستان دا د دې نه به پته لګي چې څومره موږ په دې لارو کوڅو پېښور پوهنتون چونکې د پښتون وطن په بیلابیلو شعبو کې د پېښور پوهنتون یو ځانګړی کردار دی هرې شعبې له دې پوهان دانشوران سیاستمداران انجینران ډاکټران ورکړي دي نو په دې وجه زه نن راغلمه روژه هم د روژه ښه نن دویمه روژه ده په پېښور کې زموږ دلته مو بلها برګري خوړلي دي نو دا ملک داسې وهلی پروت دی که نه ته به وایې چې پادیره د مړو راغلم خدایه نارې کړم او که غلې تېره شمه دلته به مو چاټونه خواړه نو د دې نه پته لګي ملګرو اخري پیغام مې دا دی چې part as a part is incomplete when you contest it with the universe it become complete خبره دا ده چې یوازې هیڅ شی هم څه د کار نه دی که دا پوهنتون راوانو نو دلته استادانو پوهانو دې سره دلته سټوډنټانو دلته د برګرو والو دلته د کولډ ډرنکسو والو دلته کاکاګلو د سیکل سره دا IMS دا انسټیټیوټ اف پیس اینډ کنفلیکټ دا هر څه چې دي دا په انسانانو باندې ښایسته دي راځئ چې د انسانیت قدر پیدا کړو موږ ډېر په بېدردۍ سره د انسانانو په مرو په احساساتو په جذباتو په ښکلا باندې چاړه راښکلې ده موږ ګلونه د خپو لاندې کړي دي موږ د انسانانو تخلیقي صلاحیتونه قید کړي دي موږ په ډایورسټي باندې قدغن لګولی دی موږ په پلورالزم باندې یقین نه ساتو موږ د خلکو د ښکلا د سوکالۍ دپاره د رنګ ذات پات مذهب مسلک نه راتیر کار نه کوو ګورې بیا به دا دنیا داسې شاړه پرتی دا چېرته چې دا بالکل یو څیز راشي که نه سیمیلریټي کله چې ډایورسټي قتل شي نو هغه بیا دا حالي دا اوس ګورئ که نه هر څه یو شانې دي دنیا بس ولاړه ده راځئ چې د خلکو د افکارو د اقدارو د نظریو د مسلکونو د مذاهبو قدر وکړو او دا نړۍ په شریکه باندې آباده کړو چا چې څه کار دی بس هغه دې باید هم په هغه ډول باندې خپل کار مخې ته پوځي نه چې د بل کار هم ودرئ او خپله انرژي د بل چا په خپو وهلو باندې یا د هغه په وروستو پاتې کولو باندې ضایع کړي خوشحاله آباد او بریالي راته اوسئ